السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ډېره خوندوره طریقه در زده کوم. ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو. د دې ویډیو په ترو تاسو کولی شئ چې تاسو په خپل موبایل کې تصویرونه، ویډیوانې، آډیو کم یو فایل چې تاسو غواړئ په صحیح طریقې سره تاسو خپل موبایل کې د ګیلري، د فلم منیجر یعنې د بل چا څخه پټول غواړئ په موبایل کې سره تاسو ګورئ هغه شیان ستاسو نه علاوه به ستاسو په موبایل کې هیڅوک نشي کتلی که تاسو ورته خپل موبایل ور هم کړئ. نو دا طریقه در زده کوم. ګورئ په ډېره اسانه طریقې سره در زده کوم. د ویډیو تر اخره وګورئ. دلته کې دوستانو که چېرته تاسو دا ویډیو د بل ځای څخه ګورئ، تاسو زموږ ټیکنو فشټي یوټیوب چینل همدغه شان زموږ فیسبوک پیج هم همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره لایکوه، سبسکرایب کولی شئ. نو ورځو همدې طریقې ته دا ګورئ یو اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن لپاره لینک یې نه درکوم، تاسو به لاړ شئ ایپ اپیکې سټوري بالکل .xyz ویبسایټ ته. په هغې سرچ کې به کلوک ولیکئ. دا اپلیکیشن به تاسو ته راشي. له دې ځای څخه بالکل په سیکنډو کې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. دا صرف شپږ MB سیز دی. نو تاسو یې حتما له همدې ویبسایټ څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، د دې ان کولو سره به ګورئ تاسو ته اول دا بټن درکړي. په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې بټن باندې کلیک کولو سره ما په دې کې سیټینګ کړی دی. نو زه اوس تاسو ته د دې سیټینګ بالکل د سر نه کوم، در زده کوم چې تاسو په دې کې خپله تصویران، ویډیوانې یعنې تاسو د دې سیټینګ څنګه کولی شئ. ګورئ دا په چې څوک یې آن کړئ هغې کس ته بالکل داسې ښکاري دا اپلیکیشن لکه یو ټیم یو ګړی چې وي. نو بالکل پته ورته نه لګیږي. اوس زه تاسو ته طریقه درښیم چې په دې کې تاسو کوم رنګ سیټینګ کولی شئ، څنګه تاسو خپل ویډیوانې یا خپل تصویران یا آډیو یا داسې بل یو فایل پکې خپل ځان لپاره پټولی شئ. نو ویډیو تر اخره ګورئ دوستانو. ویډیو ضرور لایک له خپلو دوستانو سره حتما در سره شیر کړئ. ما د دې اپلیکیشن سیټینګ چې دی بالکل د سر نه کړو. د دې لپاره چې تاسو ته یې فل طریقه در زده کړم، دلته کې به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې به تاسو بیا د ستنه چې کوم دو په دې کې تاسو د یو ټیم په ترو خپل پسورډ انتخابولی شئ. اوس زه تاسو ته در زده کوم چې دا څنګه کار کوي. د ویډیو بالکل صحیح طریقې سره ګورئ. ګورئ دلته کې موږ تاسو په دې کې لس باندې 6 بجې پاسورډ ورکوو. دا مو چې کله په دې دا ټایم مو چې کړو پکې په دې ایپ کې مو دا ټایم راوستو، نو بیا به دلته کې په دې بټن باندې کلیک وکړئ. دا یو بټن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به همغه ټایم انتخاب کړئ 10 منټه 6 بجې. بالکل همغه رقم به چې کله مو تاسو انتخاب وکړو، بیا به دا منځ بټن چې کوم دی دا ووهئ. د دې وهلو سره دلته کې تاسو ورته یو ایمیل ورکړئ. فینیش سیټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو ته لاندې بټن درکوي. د دې بټن په ترو تاسو په دې کې یو نوی فولډر چې کوم دی هغه جوړولی شئ. له دې ځای څخه تاسو یو ویډیو، تصویر، آډیو یا بل دغه شان فایل چې تاسو پټول غواړئ پکې پټولی شئ. پټولو دا مقصد دی دوستانو چې په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته بیا ښکاري د فلم منیجر د ګیلري څخه به هغه فایل ورک شي، دلته کې به وي. بیا هم تاسو کولی شئ چې بیرته خپل فلم منیجر یا په ګیلري کې بیرته را پیدا کړئ. نو دا ټولې طریقې در زده کوم. ګورئ دلته کې تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ. په پلس نشان باندې کلیک کولو سره دلته کې د نوي فولډر لپاره دا اپشن دی، د کیمرې لپاره دا دی، ادر فایل لپاره دا، د آډیو لپاره چې تاسو غواړئ آډیو پکې پټه کړئ. په دې باندې به کلیک کړئ. که چېرته تاسو غواړئ یو ویډیو پټه کړئ په خپل همدې موبایل کې، نو تاسو په دې امپورټ ویډیو باندې کلیک کولی شئ. که چېرته غواړئ تاسو یو تصویر پکې پټ کړئ، نو امپورټ فوټو باندې کلیک کولی شئ. زه غواړم چې تاسو لپاره د زده کولو لپاره یو تصویر سلیکټ کړم، نو امپورټ فوټو باندې مو کلیک وکړو. دلته کې موږ تاسو ته ډېر تصویران راځي په ګیلري کې چې کوم ستاسو تصویران وي هغه تصویران تاسو انتخاب کولی شئ. مثلا زه دا تصویر غواړم، په دې باندې مې کلیک وکړو. دلته کې بره ماته د تالي اپشن راکوي، په دې تالي اپشن باندې مې کلیک وکړو. دلته کې تاسو ته وایي چې تاسو په همدې اپ کې کومې فولډرې دي لکه یو د پکچر، د ویډیو، د ادر فایل فولډرې په دې همدې هغه کې شته. که چېرته غواړئ تاسو ورته همدې تصویرانو لپاره نوي فولډر، د نوي نام فولډر جوړه کړئ، نو کریټ نیو فولډر باندې کلیک کولی شئ. خو زه غواړم چې دا یو تصویر دی، دا موږ فیچر فولډر کې پټ کړو. نو په دې باندې کلیک کړو، په اوکې باندې کلیک کړو. اوس زموږ دا تصویر د ګیلري د فلم منیجر نه بالکل ورک شو. همدا اپلیکیشن کې به
وي. نو اوس مونږ کله چې دا تصویر وغواړو چې وګورو نو همدې اپلیکیشن ته راشئ. ګورئ دا بیا هم تاسو ته په دې طریقې سره ښکاري. دا وګورئ په دې طریقې سره به ښکاري. نو د دې پاسورډ د دې هغه تصویرانو هغه ویډیوانو چې تاسو پکې پټې کړي وي د هغې ته د ورتللو لپاره دوستانو دلته کې تاسو په دې منځني بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو هغه ټیم چې کوم دی چې لس باندې 6 بجې مو تاسو ورته یو پاسورډ ورکړی و هغه به سلیکټ کړئ. هغې وروسته بیا په دې منځني بټن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به ورشئ هغه تصویرانو هغه ویډیوانو ته کوم چې تاسو دلته کې پټ کړي وي. خو بیا هم که چېرته تاسو غواړئ چې بیرته خپل ګیلري فیلم منیجر موبایل کې را پیدا کړئ بیرته د دې لپاره به تاسو هغه تصویر یا هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. ګورئ که چېرته تاسو ته ایډ راځي نو په هغه ایډ باندې دوستانو تاسو هغه ایډ تاسو کټ کوئ. بیا تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ یا هغه ویډیو باندې یا هغه سلیکټ کړئ که ډېرې وي. نو بیا تاسو ته بره چې کوم دی دوستانو بره که تاسو ته ښکاري 3 ټکي درکوي په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته انهیډ دې څخه ډیلیټ کوه هم شئ خو بره انهیډ باندې چې کلیک وکړئ دا تصویر به بیرته زموږ په موبایل ګیلري فیلم منیجر کې بیرته را پیدا شي. ګوره بیا تاسو ته داسې انهیډ اپشن درکوي په دې باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو هغه ویډیو یا تصویر چې تاسو په دې اپلیکیشن کې پټ کړی وي بیرته را پیدا کولی شئ. که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي دوستانو د ویډیو ضرور لایک کړئ له خپلو دوستانو سره حتما شیر کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.